حدیث قدسی دی. حدیث قدسی هغه حدیث ته ویل کېږي چې د الله رسول پکې د الله نه نقل وکړي. وی الله فرمایي یا ابن آدم، ای د آدم بچیا، ای د آدم زویا، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، که ته دومره ګناهونه وکړي زما نافرمانیانې وکړي، ما خفه کړي او دومره ګناهونه وکړي، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، ستا ګناهونه د اسمانونو چتونو ته ورسېږي، ځمکه ترې ټوله ډکه شوه، خو دا ګناهونه لاړ چېرته؟ د اسمان چتونو ته، هلته ورسېږي. ثم استغفرتني، ګوره زه داسې ذات یم چې بیا دې ما ته لاس اوچت کړه او د خپلو ګناهونو احساس در سره پیدا شو، د ما نه د استغفار وغوښتل. غفرت لك، زه هغه ذات یم، غفرت لك، زه در سره صلح کوم، ټول ګناهونه دې معاف کوم، ولا ابالي، او زه رحمان ذات یې پروا نه کوم. الله مونږ ته صلح ته تیار دی، خو مونږ الله سره صلح نه کوو. الله مو خفه کړی دی که نه؟ ګناهونه مو کړي دي که نه؟ په ګناهونو الله خفه کېږي. مونږ الله خفه کړی دی او بیا هم الله مونږ سره صلح کول غواړي، خو مونږ ورته صلح ته تیار نه یو. یو واقعه د یو چا په باره کې دي بعضې کتابونو لیکلي ده، د اردو په بعضې رسالو کې لیکلی شوې ده چې یو کس و، هغه دې قبرستان ته روان و. چا ورته وویلي په دې قبرستان کې څه کې؟ وایي زه د الله او د بندګانو خپل منځ کې صلح کوم. چې بېرته رالی، وایي څه دې وکړه؟ صلح وشوه؟ وایي نه ونه شوه. ولې؟ وایي اوس الله صلح نه کوي، بندګان خو په قبرونو کې چغې وایي چې الله موږ سره صلح وکړه، موږ معاف کړه، الله په موږ رحم وکړه. بندګان تیار دي خو الله نه دی تیار. بازار ته روان و، چا ترې تپوس وکړه څه کوي؟ وایي ځمه چې د دې بندګانو او د الله په منځ کې صلح وکړم. چې رالی چا ورته وویلې ولې صلح دې وکړه؟ وایي نه. وایي ولې؟ وایي الله صلح کوي خو بندګان نه دي تیار. زما او ستا هم دا حالت دی، بیا به ما او تا د الله سره صلح ته تیار یي، خو ګورې هغه رب به نه یي تیار. اوس نه هغه رب د هغه رب رحم ډېر وسیع دی، ډېر پراخه دی، خو والله اعمال موږ کوو، دا اعمال زموږ د نش برابر دي، د دې باوجود په موږ څونه رحمونه کوي. راځئ چې دې الله ته ور وګرځو، راځئ چې د دې خپلې زندګۍ نه فایده واخلو، راځئ چې دا ژوند قیمتي کړو. خبره مې دا کوله چې دا ژوند ما او تا ته الله په دې وجه نه دی راکړی چې ما او ته یې په عبثیاتو کې تیر کړو، لهویاتو کې تیر کړو، په فضولیاتو کې تیر کړو. نه، الله به د دې ژوند په باره کې د موږ نه تپوس کوي. حدیث مې ذکر کړ، بې انتها قیمتي حدیث دی. که یو مسلمان سره لږ شان په دې زړه کې احساس وي، لږ غونته کې د ذرې برابر احساس په زړه کې موجود وي، والله دا حدیث به د ژوند بدل کړي. ته به څه وایې الله ته چې الله در نه تپوس وکړي وعن عمره فیما افناه، بنده عمر مې در کړی و په څه کې دې تېر کړ، څه دې په دې عمر وکړي؟ هر سړی دې د ځان نه تپوس وکړي، چا سره جواب شته؟ شته؟ نشته. دا سوالات زما او ستا مخې ته را روان دي. الله به د موږ نه تپوسونه کوي، موږ به جوابات ورکړو. پهلنۍ مرحله چې زموږ نه د سوالاتو کېږي هغه د دې قبر ده. حدیث کې راځي، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې یو بنده مړ شي او دا په قبر کې کېښودلی شي، دا خبره چې زه بیانوم دا ډېره اسانه ده په بیان، دا چې تاسو اورئ ډېره اسانه ده، خوند هم کوي، ټیم هم پاس کېږي، خو که ایمان دی او دې خبرو باندې سوچ وکړي او تصور وکړي او ځان له کښېنه هسې دا مرګ دې ذهن ته راوله، ځان له کښېنه که نور چا په باره کې سوچ نه شي کوی، هغه پلار نیکه خو به دې وفات شوی، هغه را یاد کړه چې ما سره په ژوند کې و، څه شو اوس؟ هغه ما چې دې قبر ته په خپلو لاسونو کوزول، څه مې ورسه کېښوستي؟ زما پلار چې څه ګټلي وو هغه یې ځان سره وړي وو که نه؟ تا به وله په خپله کفن ګنډلی وو، تا به هغه په قبر کې په خپله سپارلی وو، په قبر کې به دې دا د کفن دا کپړه د هغه په مخ په خپلو لاسونو راچولې وه. لږ سوچ وکړه، خیر دی وګوره په دې کفن کې خو به ورسره څه نه و، هغه قیمتي ګړۍ چې د ده په لاس وه، خو والله مونږ ورته هغه پرې نه خوسته، هغه قیمتي ګوتمه چې هغه د ده په لاس وه هغه هم ورته مونږ پرې نه خوسته، هغه خو مونږ نه وه ګټلې، دا خو دې پلار ګټلې وه، ولې م ترې ویسته؟ دا شیزونه ډېر زر پناه کېدونکي